د کانون او پترولیم وزارت او دوه خصوصي شرکتونو ترمنځ د 3.5 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت سره د دوه لویو کانونو د استخراج تړونونه لاسلیک شول. لومړی کان په هرات کې د 6 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت سره او د جګدلک د یاقوتو کان د 29 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت سره داخلي شرکتونو ته د کانون او پترولیم وزارت له لوري د استخراج په موخه ورکړل شول. د مسؤلینو په خبره چې په دغه کانونو کې به په مستقیمه توګه سلګونو هیوادوالو ته کاري فرصتونه رامنځته شي. کانون او پترولیم وزارت د تالار کې دوه لوی پروژې په قرارداد باندې وسپارل شولې خپل کورنۍ شرکتونو ته. دغه دوه پروژو کې و د جګدلک یاقوت او بل د هرات باریت وو. د یاقوت د جګدلک په یاقوت کې 20.5 میلیون امریکایي ډالر پانګونه بکیږي او د لومړي ځل لپاره د 15 کالو لپاره قرارداد دی او په مسؤلینو خلکو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي. او همدارس دویمه پروژه زمونږ د هرات باریت وو چې هغه حدودا 6 میلیون امریکایي ډالر باغ کې پانګونه کیږي او د لوی مقیاس د قانونو څخه البته به هم په سلګونو خلکو ته ان شاء الله کاري فرصتونه ایجاد شي. او بل مهمه خبره دا و چې قراردادي شرکتونه دواړه د کورنۍ شرکتونه دي او سل په سل کې پروسس په دغه دواړو منرالو هم په داخل افغانستان کې موږ غواړو چې په افغانستان کې له سرمایه ګزاري وکړو او موږ اوس یو قرارداد وکړو د باریت. ان شاء الله موږ په آینده کې نور غوښتنه هم لرو چې د افغانستان اسلامي امارت نه چې په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړو. دا قرارداد چې دا نن د 6 میلیونو ډالرو په ارزښت ده د هرات ولایت د چارلونګ ولسوالي په مربوطاتو کې ده. او انجینرانو ته هم ضرورت لرو، کاري خلکو ته هم ضرورت لرو. د کانون او پترولیم وزارت سرپرست وزیر شیخ شهاب الدین دلاور دغه تړونونو د لاسلیکولو په مراسمو کې وویل چې دغه کانونه په لومړي پړاو کې د 15 کلونو لپاره داخلي شرکتونو ته ورکول کیږي او که هغوی د استخراج چارې په ښه توګه پر مخ یوسي راتلونکي ته به بیا ځلې هم د یادو کانونو تړونونه ورسره لاسلیک شي. د دې قرارداد اوله موده سرمایه ګزارانو ته دا اوس واضح کوو 15 کاله ده په شرط دې چې دوی ټول تعهدات پوره کړي. بیا به د وزارت معدن له طرف نه دغه وخت د 2 دورو لپاره بیا حق د تمدید لري. د کانون او پترولیم وزارت مسؤلین وایي چې د هیواد په کچه د بیلابیلو کانونو د استخراج چارې پیل شوې دي چې ډیر ژر به د هیواد په اقتصادي پیاوړتیا کې مثبت بدلونونه ورسره رامنځته شي. ډیر قراردادونه شوي دي د شفافې پروسې په اساس باندې د افغانستان د ملي ګټو په اساس باندې او ورځ تر بلې کاري فرصتونه موږ لاسته راځي. دغه شانتې عوایدو کې زیاتوالی راځي خو تر ډیره حده پورې زموږ ډیری کانونه اوس د اکتشاف په مرحله کې دي او د اکتشاف د مرحلې نه وروسته چې کله موږ استخراج او بهرهبردارۍ ته داخليږو په وخت کې کولای شو چې ان شاء الله ډیر بدلون. دا یادونه ورده چې په وروستیو کې د کانون او پترولیم وزارت له لوري د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د کانونو د استخراج چارې پیل شوې دي چې ډیری هیوادوالو ته کاري فرصتونه هم برابر کړي دي.